لیکوال او څېړونکې صفیه حلیم وایي چې د بابر تر مرګ وروسته هم د بابر د لمسو او د ټبر لپاره کابل د اوړي د تېرولو ځای و او هر کال به یوه لویه شاهي قافله له هندوستان څخه د لاهور، پېښور او د خیبر له لارې کابل ته راتله او دلته به یې وخت تېروي. کله چې د بابر زامن او لمسي کابل ته راتلل نو هر یوه به د بابر بڼ د رغولو او سمسورتیا لپاره ځانګړی پام کاوه. په 18مه پیړۍ کې د نورو ترڅنګ د شاهجهان لخوا د بابر د قبر سره نږدې د مرمرینو ډبرو جومات جوړ شوی دی، خو د بابر قبر هم هغسې وساتل سو لکه چې د ویلي وه. پوهان رازقي نړیوال د بابر د اولادې لخوا په بابر بڼ کې د جوړو سوو آبادیو په اړه داسې وایي چې بابر موږ د زوی جلال الدین محمد باغ جوړولو ته اقدام وکړو او خصوصا د دې مرکز جوړ کړو. هغې نه وروسته شاه جهان هغه څو کاله تر